نو که حقیقت د ته پته ولګېده د ډیورنډ لاین که حقیقت د ته پته ولګېده کیدای شي چې تاسو هغه شی برداشت نه کوئ لکه هغه زور یې برداشت نه کوئ د هغې حقیقتونه ځکه تاسو ته ډیورنډ لاین باره کې دوه درې خبرې ښودلې شوي دي امیر عبدالرحمن خان چې دی هغه پښتونخوا خرڅه کړه پیسې یې اخیستې بیا دا بارډر دی او بیا د پښتونخوا طرف نه دا موقف دی چې که دا د دې ځمکه ده نو دوی چېرته انټرنیشنل ادارې ته ولې نه تلل دي دعوه ولې اوسه پورې نه ده کړې دا دی چې په 1840 کې دوه وطنونه یو افغانستان او یو هندوستان ماونټ سټوارټ الفنسټون 1840 کې وی چې دوه وطنونه دي هندوستان دی او افغانستان دی د پښتونخوا ځوانان وایي چې ما ته د افغانانو یو گورنر وښایه چې پېښور باندې هغه گورنر پاتې شوي نو دې انګریز په 1840 کې پېښور باندې د افغان گورنر سره روټۍ خوړلې ده پېښور کې چې کوم په پېښور باندې د افغانستان گورنر و هغه سره روټۍ خوړلې ده 1840 کې بلوچ قوم د افغانستان د فوج کسانو د افغانستان د فوج د افغانستان د اردو د افغانستان دغه اردو به او بلوچانو په قوم باندې هغې بلوچو نو موږ له دا غلط فهمي را کړې ده په تاریخ کې چې افغانستان صرف د پښتنو سباني د جغرافیه سیاست دی هغې باندې به موږ خبرې وکړو خو ټولو نه یو هیله کومه زه غواړم په ډیورنډ لاین باندې یو ویډیو جوړه کړم خو ډیورنډ لاین باندې چې زه ویډیو جوړوم نو زه به داسې نه جوړوم چې زه د پاکستان یم ځکه په ډیورنډ لاین کې داسې ډېرې خبرې دي چې هغه به د پښتونخوا د خلکو خوښې نه شي او ډیورنډ لاین کې داسې ډېرې خبرې دي چې د افغانستان د ځوانانو به خوښې نه شي خو خبرې به ټولې حقیقت وي سره د ثبوتونو سره د انګریزانو د وخت کاغذونه هر څه بدله درکمه خو بیا زه په دې یریږم زه په دې خفه شم چې تاریخ هر څوک حقیقت زغملی نشي نو که حقیقت د ته پته ولګېده د ډیورنډ لاین که حقیقت د ته پته ولګېده کیدای شي چې تاسو هغه شی برداشت نه کوئ لکه هغه زور یې برداشت نه کوئ د هغې حقیقتونه ځکه تاسو ته ډیورنډ لاین باره کې دوه درې خبرې ښودلې شوي دي امیر عبدالرحمن خان چې دی هغه پښتونخوا خرڅه کړه پیسې یې اخیستې بیا دا بارډر دی او بیا د پښتونخوا طرف نه دا موقف دی چې که دا د دې ځمکه ده نو دوی چېرته انټرنیشنل ادارې ته ولې نه تلل دي دعوه ولې اوسه پورې نه ده کړې بیا د افغانستان طرف نه دعوه ده چې دا خو موږ انګریزانو سره کړې وه انګریزان خو لاړل دواړو طرف ته بحث دی او دا بحث ته ټول په یو ویډیو کې زه راغونډولی شوه او حقیقت به درته ووایم چې ډیورنډ لاین اصل کې څه شی دی آیا دا بارډر دی او که نه دی تاسو ته به پته ولګي چې دا بارډر دی او که نه دی او که بارډر دی نو په کم دلیل دی او که نه دی نو په کم دلیل دی دا ټول به درته زه په ډیورنډ لاین باندې یو پراپر ویډیو جوړه کړم خو یو خبره یاد وساتئ زه د ویډیوګانې چې زه کوم نو زه همیشه په حقیقت یې کوم که د پښتونخوا ځوان ویډیو کوي په ډیورنډ لاین نو هغې په دې شرط باندې کوي چې دا د پاکستان طرف ته دا شی لاړ شي که د افغانستان کس په ډیورنډ لاین باندې ویډیو کوي هغه کوشش کوي چې افغانستان طرف ته لاړ شي نو زه به د دې دواړو نه ځان وباسم زه به درېیم کړی شم زه به ځان بنګالي کوم لکه تاسو به ما هغه ویډیو کې بنګالي وګڼئ چې دا یو بنګالي رور دی او موږ دپاره ډیورنډ لاین باندې حقیقي ویډیو کوي نو ما به بنګالیانو کې ور واچوئ خو هغه ویډیو به یو طرف ته زوروره نه وي کوم چې حقیقت دی هغه به درته زه ووایم صحیح ده او بله یو اخري خبره کوم بیا به ستاسو وویلم یو ځوان راته ویډیو راولیکله د افضل صاحب چې افضل صاحب په لایف کې بل کس ته وایي که صاحبزاده حمزه ځان پښتون ثابت کړو نو زه به تاله خپل حیا چې دا به زه تاله درکړم
لکه د لوط علیه السلام هغه کار به در سره وکړم خپل حیا به درکړم. نو په دې ویډیو زه ډېر خفه شوم د افضل صاحب چې کس ته وایي چې که حمزه ځان پښتون ثابت کو نو زه به د خپل حیا چې کوم ما به خدای راکړې ده دا به زه تاله درکړم. د لوط علیه السلام هغه عمل یې یادولو. نو زه به ډاکټر افضل صاحب یو پیغام ورکړم چې افضل صاحب که زما په پښتون ثابتېدو باندې ستا حیا ته بل سړي له ورکې که نه شاته نه حیا نو ستا د حیا به مونږ وساتو زه پښتون نه یم نو خپله حیا محفوظ وساته زه به ستا حیا وساتم ځکه که ما ثابته که چې زه پښتون یم نو بیا خو به تا غیلک له دا ورکې د خپله حیا نو زه پښتون نه یم بیخي نه یم هسې مې ژبه زده کړې ده هسې مخکې وروستو کېږم خو چې دا صرف دا دې پورې وایم چې ستا حیا ستا پاتې شي چاله ور نه کې جانان ښه ځکه سوانې سبا به واده کې ښځه بچي به دي نو ښځې سره به سترګې نشي میلاولی ولس سره به سترګې نشي میلاولی نو ستا د حفاظت دپاره زه پښتون نه یم ښه پرتوغاښ کړه که جانان نو د خپل پښتنو وروڼو عزت په موږ ساتو کله به هم دا نه کوو چې ځان پښتون ثابت کړم او سبا چېرته یو برېتور سړي رانیولې ځکه تا ورسره په لایف کې واده وکړه نو زه نه یم ښه ځکه ته د شانګلې او شانګلې ډېر غیرتي پښتانه دي نو موږ نه غواړو چې په شانګلې باندې د شانګلې په حیا باندې د مردان داغونه ولګي ځکه غالک د مردانو د لایف والا نو شانګله به مونږ پاک وساتو ښه اوس راځم دا یو دغه ارګیومنټ دی دې ته انګریزي کې د سټرا مین ارګیومنټ وایي لکه د دې خبرو څه منطق نه ته ماته دا ثابت که ته ماته دا ثابت که زه به بیا منم دا یو کمزوري ارګیومنټ دی کوم سړي سره چې دلیل نه ته ماته دا ثابت که نو داسې کسان اګنور کوئ زموږ مقصد ټیک ټاک کې مخکې تل دی صحیح ده اوس راځو مهمه خبره ده مهمه خبره دا ده د افغانستان ځوانان وایي چې دا یو مهمه خبره ده چې اټک پورې ځمکه زموږ ده افغانستان ځوان وایي تر اټک پورې ځمکه زموږ ده د افغانستان د زموږ نه د افغانانو ده افغانان ټول شو پښتونخوا ځوان وایي چې نه دا د پاکستان ده او اوسنۍ کې تاسو یو خبره د پاکستان د فوج دغه وکته د ډي جي آی اس پی آر د پښتنو وسایلو باندې خبره کړې و چې دا دې ځان سره جهیز کې خو نه دی راوړی نو دلته زه به ځوانانو یو پوښتنه وکړم چې څوک تاریخ کې لږ معلومات لري د پښتونخوا د ځمکه د ټوله پښتونخوا چې ده دا د هندوستان حصه و که نه وه لکه زه تاسو نه یو پوښتنه کوم پښتونخوا د ځمکه د هندوستان برخه و که نه وه دا زه تاسو ګورم چې معلومات تاسو نه لرئ ښه څوک وایي یس څوک وایي نو څوک وایي یس څوک وایي نو پښتونخوا ځمکه د هندوستان برخه و که نه وه ښه خلک وایي نه وه ښه صحیح ده اوس راځم بل سوال له دلته که تاسو سره څوک خبرې کوي نو خبرې لږ ساعت له پرېږدئ که ډوډۍ خورئ نو ډوډۍ لږ ساعت له پرېږدئ دا مهمې خبرې دي دا دوباره بیا نه کېږي دوه شیونه یاد ساتئ یو هندوستانو او یو برطانوي هندوستانو یو هندوستانو یو برطانوي هندوستانو یو انډیا وه بله برټش انډیا وه په دې دواړو کې فرق چاته معلوم دی یو انډیا وه بل برټش انډیا وه یو هندوستانو
بل برټش انډیا و، برطانوي هندوستان. اوس په هغه وخت کې دوه سیستم وو، خدای یاد ساتي. په هغه وخت کې دوه سیستم وو، یو د هندوستان نظام یو د برطانوي هندوستان نظام. نو پښتونخوا د ځمکه چې و دا د هندوستان نظام و که دا د برطانوي هندوستان و. په یو وخت باندې په دې ټوله سیمه باندې دوه نظامونه، یو هندوستان او یو برطانوي هندوستان. پښتونخوا په دې دوانو کې د کم یو نظام سره و، د برطانوي هندوستان سره و که هندوستان سره و. دا سوال داسې دی چې په دې کې به د ډیورنډ ټوله مسله به تاسو ته حل شي. خو تاریخدانان تاسو ته دا خبرې نه کوي. که د پښتونخوا دي زاړه تاریخدانان دي، خو یا به د یرې نه وي، یا به د خپل لالچ د وجې نه وي، یا به د بل وجې نه وي. خو دا یو سوال که تاسو د خپل تاریخدانانو نو کو که هغه افغانستان دی او که هغه د پښتونخوا دی، چې پښتونخوا د ځمکه د هندوستان و که د برطانوي هندوستان و. یو ځوان وایي don't spread misinformation please. نو جانان زه به دې روخېږم، ښه زه misinformation وکړې زه به دله جواب درکړم. ټول ځوانان به یو دغه ډاونلوډ کې ځان له زه یې درته ښیم. دا د حکومت پاکستان The government of Pakistan report of the Committee on FATA Reforms 2014. دا د پاکستان سرکاري ریپورټ دی، دې ته سرتاج عزیز کمیشن وایي، سرتاج عزیز کمیشن ریپورټ. دا سرکاري دی. لکه دلته ځوانان وایي کنه چې ته مس انفارمیشن او دروغ وایو، لکه چې کور کې بنډۍ وخوړی او بنډۍ نه پس فلسفې ته راغی. نو دا شی مه کوئ، پهله خبره پوره اورئ. دا د پاکستان سرکاري ډاکومنټ دی، ریپورټ of the Committee on FATA Reforms 2014. صحیح ده؟ په دې کې یو ډېره مهمه نقطه ده، هغه څه تاسو ته وایم. صحیح ده؟ او هغه وخت کې محمد نواز شریف پرایم منسٹر آف پاکستان، دا که چاته دروغ کاری نو ګوګل نه ډاونلوډ کولی شي. صحیح ده؟ په دې کې یو ډېره مهمه نقطه ده، هغه زه تاسو ته وایم. د دې نه به تاسو ته ډېرې خبرې ثابتې شي. په دې کې به په سرتاج عزیز کمیشن ریپورټ کې به تاسو راشئ ایگزیکټیو سمري ته. ایگزیکټیو سمري به بره لیکلي ده، ایگزیکټیو سمري دې ته به راشئ. خان دا د پاکستان سرکاري ریپورټ دی. په دې کې سرتاج عزیز کمیشن یو نقطه لیکلې ده په ایگزیکټیو سمري کې، او په هغې کې لیکلي دي چې د پښتونخوا د ځمکه چې وه انکلوډینګ فاټا، دا برټش برطانیې وی چې دا د هندوستان حصه خو دا د برطانوي هندوستان حصه نه ده. برټش د سرتاج عزیز کمیشن ریپورټ کې ایگزیکټیو سمري کې لیکلي دي چې پښتونخوا او فاټا دا د هندوستان حصه خو د برطانوي هندوستان حصه نه ده. نو کله چې بیا د پاکستان مثال ځوانان دعوه کوي، دا منطقي بحث دی کې دشمنۍ ته مه ځئ چې او زمونږ وطن غیرت او ټرت او پرت
بحث په منطق باندې د مشرانو په حجره کې چې تاریخونه حقیقت راوځي. سرتاج عزیز کمیشن ریپورت کې وایي چې سرکاري د پاکستان میاں محمد نواز شریف دا اپروف کړی دی چې د پښتنو د ځمکه دا د هندوستان حصہ خو د برطانوي هندوستان حصہ نه ده. د دې خبرې مطلب څه دی ستاسو په خیال کې؟ چې کله د پښتونخوا ځوان دا خبره کوي چې د انګریزانو معاهدې مونږ ته پاتې شوې ځکه دا ځمکه زمونږ ده، نو سرتاج عزیز کمیشن ریپورت کې وایي چې دا خو د برټش انډیا حصہ نه وه، صرف د هندوستان حصہ خو وه خو د برټش انډیا نه وه، د برټش قانون پې نه، د برطانیې عدالت، د برطانیې اصول، د برطانیې رواجونه دا هیڅ سم پې لاګو په دې ځمکه باندې نه و. نو چې یو ځمکه د برطانوي هندوستان نه شوه، هغه ځمکه برطاني معاهدې لاندې بیا څنګه ستا شوې؟ دا یو ډېر مهمه سوال دی چې دا ځوانان وکړي. صحیح ده؟ ډېر مهمه سوال دی. خو زه به اوس تاسو نه پوښتنه وکړم، لاندې کمنټونو کې ماته ووایئ چې زمونږ ځمکه د هندوستان حصہ وه، بالکل منو، خو چې سرتاج عزیز کمیشن ریپورت کې وایي دا د برطانوي هندوستان نه وه، مطلب د برطانیې قانون دلته نه چلېدو. دوی له خپل قانون راوستی و FCR د فاټا علاقو له فرنټیر کرایمز ریګولیشنز 1901 1901. نو چې د برټش انډیا قانون په دې باندې نو د برطانوي هندوستان، نو د برطانیي هندوستان معاهدې په څنګه وچلېدې؟ بیا پاکستان څنګه هغه معاهدې ترلاسه کړې؟ په دې سوال کې د ډیورنډ لاین ټوله مسله پرته ده او ټول حل پکې پروت دی. صحیح ده؟ ټول حل پکې د ډیورنډ لاین پروت دی، خو دې باندې ځوانان بحث ته تیار نه دي، ځکه ځوانان زنده‌باد مرداباد کې لګېدي دي، په نور شینو کې لګېدي دي. دې نه راځو، دې نه مخکې دا موضوع مخکې دقسې موضوع دی کې به اوس ډېرې خبرې راوځي، ډېرې خبرې به راوځي. FCR باندې به خبرې وکړو، بیا FCR متعلق چې FCR ولې راغلی و او FCR چا راوستی و، اوس د قبایل چې کم ملکان و، دا ملکان د پښتنو خلک و که ملکان د انګریزانو خلک و، دا پولیټیکل ایجنټان چې راغلي و، افغانستان سره چې دا کرښه موږ راښکله، آیا دا بارډر و که دا باونډري وه؟ باونډري او بارډر کې ډېر فرق دی. صحیح ده؟ په دې ټولو باندې به دا موضوع موږ هلکه مخکې بوځو. خو اول ستاسو کمنټونه لمه چې تاسو له مې صرف موضوع مې درته معرفي کوله، موضوع مې درته وړاندې کوله تر اوسه پورې. نو که موضوع ستاسو خوښه لاس راته اوچت کړئ چې یو په دې بحث کوو، که موضوع نه ده خوښه نو بله موضوع ته وړو، ما سره بله موضوع شته. سلامونه. وعلیکم سلام جناب. Yes please, yes please, go on. بل کم ځوانان چې وایي چې زه مس انفورمیشن خوروم کنه، لکه زه غلط معلومات خوروم، نو هغه ځوانانو ته زه یو خبره کوم، زما پروفایل ته لاړ شئ، زما هر ویډیو اوچته کړئ او خپل استادانو له یوسئ چې کم سړی تا ته نر ښکاري په تاریخ کې، کم سړی تا ته نر ښکاري په علم کې، په پوهه کې، زما نه ډېر تکړه شته، هغه له یوسه او ورته مشر وی حمزه دا خبره کړې ده، وایي دا راته دروغ ثابت که په څه طریقه. په ټیک ټاک کې زما تاریخ دی جانان، ټیک ټاک کې زما ویډیو تر اوسه پورې خلکو ویلي دي ماته چې ته غول خورې، ته دا کې خو چا دا نه دي ویلي چې ته دروغ وایې، ځکه خبره په حقیقت په بد ولګي نو خلک وایي چې یو موږ نه منو او ته دا د سره نه منم، نو من خو د هغې فیصله ده چې نه مني. خو زما ویډیو چې اوسه پورې راغشتې نه ده چې ویلي حمزه دې ځای کې دروغ وایي، نو د کس تاریخ ګورې، د کس ریکارډ ګورې، بیا وایي چې حمزه مس انفورمیشن خوري. اوکې، ښه. ازوان وی واچ خالد اورکزی جانان، خالد اورکزی چې دی هغه یو
هغه ډېرې خبرې سکیپ کی. خالد اورکزی نه داسې نور ډېر پښتانه چې دلته به ځان ته مبارزین او انټلیکچوالز وي هغې تر اوسه پورې افغان ټکي نه انکار کولو چې کله مې ورته افغان ټکي د پاکستان اسنادو نه ثابت کو د چودري رحمت علي نه مې ورته ثابت کو د علامه اقبال نه مې ورته ثابت کو یو قسم رانغی چې حمزه ته دروغ وي یو قسم رانغی چې یار مونږ افغانان نو اوس خلک ځان ته افغانان وي د پښتونخوا خلک ځکه اوس خو د تیښتې لاره نشته د پاکستان کاغذونو نه مې ثابت کو او چېرته پاکستاني تاریخدان راپا نسېدو چې یاره حمزه غلط وي نو اوس هغې خلکو ځان ته افغان منل شروع کړل چې او مونږ افغانانو خو لکه مونږ پاکستان خوښو نو کم سے کم دونه خو مې راوستل چې پهله چټ انکاري و د افغان نه اوس مې دونه راوستل چې اوس وایي او مونږ افغانانو خو مونږ پاکستان غواړو نو ورو ترقي روانه ده ورو لکه هغه کار روان دی صحیح ده چې کم کسانو به ځان ته افغان نه وي او ډېر انا او غرور به یې ساتلو د هغې غرور مې د خپو لاندې وله تېر کړو نو اوس الحمدلله ډېر خلک په افغانیت باندې مین شول خپل تاریخ یې ومنلو صحیح ده ښه ښه ماشاءالله مننه کوم ښه نو زمونږ موضوع چې تاسو ته ما لږه تشریح کړه لږه بیان کړه هغې نه وروستو بیا داسې ډېرې خبرې دي چې هغه په تاریخ کې پټې شوي دي هغه چاته نه دي ښودلی شوی هغه پټې ساتلې ځکه دي چې که هغه خبرې روزي نو ځوانان باندې غلط اثر کولی شي لکه ما ته خلک وایي ته په ځوانانو غلط اثر کوې ځکه زه حقیقت وایم نو راځو دغې سوال بیا به ضرور خلک په کال راواخلو په سرتاج عزیز کمیشن ریپورټ چې دی د پاکستان 2014 په هغې کې ویلي دي چې دا ځمکه چې ده دا د هندوستان حصه وه خو د برطانوي هندوستان حصه نه وه د برټش انډیا نه وه دلیل یې دا دی چې هندوستان کې کم انګریز خپل قانون راوستی و د عدالت د هر یو شي هغه په پښتونخوا سوري په فاټا کې په زیات تر دې سیمو کې هغه قبول نه نو مطلب چې د برطانوي لیګل سیستم د قانوني سیستم دا برخه نه وه نو بیا یو سوال روچتېږي په کار د چې ځوانانو ته روچت شي چې دا د برطانوي قانون حصه نه وه نو کومې معاهدې چې شوې وې هغه برطانوي قانون سره شوې وې هغه بیا څنګه اوسه پورې منلي کېږي صحیح ده یو ځوان بار وایي چیلنج خالد اورکزی جانانه هغه سره ما 2-3 ځله خبرې وکړې او هغه خبرو کې 2-3 ځله کنځلې وکړې نو هغه ما بلاک کړو د کنځلو سړی که د په مکې مکرمه کې په مدینه کې م راسره کښېني که نه نو سلام پرې نه کوم نو کنځلو والا سپکاوي والا خلک هغه که تاریخدان ځکه ټولو نه پیله مهم شی ما ته اخلاق دی که اخلاق ته کښېنئ که نه او ته د اسمان نه ځان سره رسید هم راوړه چې خدای وایي دا سړی ما بخلی دی بیا هم د سره نه کښېنم چې اخلاق ته کښېنئ سمپل از دیت صحیح ده ښه لیټس سی نو راځو مهمې خبرې له د مهمه خبره دې کې یو دا ده چې کله په دې سیمه باندې د پښتنو په سیمه باندې کله چې انګریزان راغلل نو هغې یو کس را لیږلی و د هغې کس نوم و ماونټ سټوارټ الفنسټون ماونټ سټوارټ الفنسټون 1804 کې 1804 کې 1804 کې هغه کس د پنجاب نه د هندوستان نه افغانستان ته راتلو د افغانان خلک یې کتل په هغې باندې د کتاب لیکلی دی هغه کتاب تاسو ټول راغستی هم شئ ویلی هم شئ ځکه د دروغو زمانه ده هر سړی ته د دروغ وایي نو زه نه غواړم زه درته دروغ ووایم هغه کتاب درته زه ښیم دا به تاسو ځان له پیدا کړئ صحیح ده
او هغه ټیم کې د برټش ایست انډیا کمپنی هغه ټیم کې د برتانوي حکومت نو د برتانی یو کمپنی و برټش ایست انډیا کمپنی دا دغه سیویل افسر و دله هغه کمپنی دا دغه ورکړو دا میشن ورکړو چې تبه د هندستان نه سفر کې افغانستان ته او افغانستان به ګوري چې د دې خلک څنګه دي د دې ځمکه څنګه ده د دې کلتور د دې رواج د دې هر یو شی څنګه دی په هغې باندې به ته ریپورټ مونږ له راکې هغې ریپورټ په بنیاد باندې برطانیې بیا پښتنو سره لیندین شروع کړو چې کله دې سړي د افغانانو ځمکه پیلني ځل وکته او په هغې لیکل وکړل نو هغه دا کتاب ولیکلو چې افغانان داسې داسې خلک دي دا کتاب دی An account of the kingdom of Kabul که څوک ته سکرین شاټ الی نو الټه دی خو بخښنه غواړم صحیح ده نو دا سړی په خپل کتاب کې لیکي ماونټ سټوارټ الفنسټون وایي چې کله زه دغه نه وړېدم د جهلم نه جهلم پنجاب کې یو ښار دی او هغې سره یو سین هم دی نو دی وی کله چې زه د هغې سین نه وړېدم د هندوستان طرف نه راتلم نو وی ماته د افغانستان غرونه ښکاره شوله اوس 1840 کې کله د پښتونخوا ځوانان وایي چې موږ د افغانستان برخه نو پاتې شوي ماونټ سټوارټ الفنسټون ولې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې کله زه د جهلم نه وړېدم نو ماته د افغانستان غرونه ښکاره شوله جهلم نه پس خو چې ته واوړې نو د ډي آی خان د ډیره اسماعیل خان او د ډیره غازی خان د دې غرونه ښکاري نو د پښتونخوا سړی د زمونږ ځوانان چې وایو چې افغانستان پښتونخوا کله هم د افغانستان برخه نه ده پاتې شوې ماونټ سټوارټ الفنسټون ولې دا کتاب کې خپل لیکلی دی چې کله زه د هندوستان ختم شو نو ماته د جهلم نه پس د افغانستان غرونه ښکاره شوله افغانستان غرونه ښکاره شوله نو اخو ډي آی خان او اخو ډیره اسماعیل خان اخو دغه ډي جی خانو مطلب دا دی چې په 1840 کې دوه وطنونو یو افغانستان او یو هندوستان ماونټ سټوارټ الفنسټون 1840 کې وی چې دوه وطنونه دي هندوستان دی او افغانستان دی نو دا پیلنی دلیل شو د پښتونخوا د ځوانانو چې هغوی وایي افغانستان مونږ حصه نه پاتې شوی صحیح ده اوس که دلته پښتونخوا ځوانان ناست دي او په دې خبره غوسه شي نو مطلب چې ستاسو د علم سره دښمني ده ځکه دا خبرې زه د خېټې نه نه کوم دا د انګریز افسر هغې وختو کې چې راغلو 1840 کې هغه خپل کتاب کې لیکلی دی صحیح ده نو علم سره دښمني مه کوئ زما سره وکړئ زما شخصیت سره وکړئ علم سره مه کوئ نو ماونټ سټوارټ الفنسټون لیکلی دی چې مونږ د پنجاب د جهلم سیمې نه وړېدو نو ماته د افغانستان غرونه ښکاره شول او مونږ بیا افغانستان ته سفر شروع کړو هغه روان شول افغانستان طرف ته ماونټ سټوارټ الفنسټون بیا د افغانانو په سیمو تېرېدو هغه کویټه ته لاړو دغه ته پېښور کې بټبیر علاقې ته رالو پېښور ته لاړو د پېښور ګورنرانو سره ملو شو نو ماونټ سټوارټ الفنسټون د پښتونخوا ځوانان وایي چې ماته د افغانانو یو ګورنر وښایه چې پېښور باندې هغه ګورنر پاتې شوي نو دې انګریز په 1840 کې پېښور باندې د افغان ګورنر سره روټۍ خوړلې ده پېښور کې چې کوم په پېښور باندې د افغانستان ګورنر و هغه سره روټۍ خوړلې ده 1840 کې دا دویم دلیل غلط ثابت شو چیرې دلته خو د افغانستان گورنر نو زمونږ د افغانستان گورنر هم پېښور باندې 1840 کې چې ورسره ماونټ سټوارټ الفنسټون روټۍ وخوړله صحیح ده د دې نه دوه درې خبرې تاسو ته ثابتې شوې چې دا دعوې غلطې دي چې پښتونخوا د افغانستان برخه نه ده پاتې شوې دا تر جهلمه دې سینه پورې 1840 کې افغانستان اوس ماونټ سټوارټ الفنسټون یو بله خبره لیکلې ده افغانستان صرف د پښتنو نو دا یو غلط فهمي تاسو ته درکړې ده چې افغانستان د پښتنو وطن نو ځکه
دا انګریز چې کله هندوستان نه راوړېدو نو ټولو نه پیلنې د ده چې مخه شوې ده هغه بلوچانو سره شوې ده د بلوچ قام سره بلوچ او هغه بلوچ قام د افغانستان د فوج کسانو د افغانستان د فوج د افغانستان د اردو د افغانستان د دغه اردو او بلوچانو په قوم باندې هغې بلوچو نو موږ له دا غلط فهمي را کړې ده په تاریخ کې چې افغانستان صرف د پښتنو نو که د نور قامونو ته د پښتنو د مشرۍ نه د افغانانو د مشرۍ نه چارواکۍ نه تکلیف نو بلوچان به ولې د پښتنو لاندې راتلل او د پښتنو وسلوال به جوړېدل د پښتنو په فوج کې به دغه کولو خپل عمل کولو بیا ملي اردو ته ویل شي یسه دا دوه درې خبرې دي چې ماونټ سټوارټ الفنسټون په خپل کتاب کې دا کتاب دی on account of kingdom of Kabul صحیح ده kingdom of Kabul او افغانستان کې فرق هم دی دا یاد ساتي د افغانستان ځوانانو ته پته ني خو kingdom of Kabul او افغانستان کې لږ فرق دی دا به ځان سره یاد ساتي هغه به درته زویم نو دوه درې دلایل کوم چې موږ ته راکړي کېدل په تاریخ کې هغه په یو کتاب نه غلط ثابت شول په 1840 کې دلته د افغانستان گورنر مو او په 1840 کې د ځمکه د افغانستان برخه وه صحیح ده نو دا دوه درې دلایل غلط ثابت شول صحیح ده دا ځوان وی ما سره ډیبیټ وکړه خالد اورکزی کوره خالد اورکزی صاحب دا ډیبیټ چې دی د ماشومانو کارونه زما د ویډیو ریکارډ کا ځان سره سبا خپل پروفایل باندې ویډیو واچو حمزه دې دې ځکه دروغ وې او لاړ شخه په څور یو پیاله چمو پس اوس کوي دې دې زبر لایک هم درکم زبر ریپوسټم کوم او بیا به زه جواب هم درکم صحیح خو اوس مې د خلکو ته پرېده ځکه چې تاسو ځوانانو له د اوجري اخلاق نه دي زده کړي چغې چوغې او نه په یو بل خبرو کې راتنګل هغه موږ نه کېږي موږ د ځوانانو له علم او پوهه ورکو فلال صحیح ده نو ویډیو ریکارډ کا چې کوم ځای کې د اعتراضي خو ډاډه ورکا ښه سمې وي یو ځای کې کوم ځای کې روانو نو دوه درې دلایل غلط ثابت شول بیا وختونو کې وروسته راځو لږ ډېر وروسته به راشو امیر عبدالرحمن خان ته به راشو امیر عبدالرحمن خان باره کې دا ویل کېږي چې د ځمکه خرڅه کړه پیسې واغستې او کرښې راښکله او بیا په کابل کې غټه جرګه راوغوسته د خوشحالۍ او مستي یې وکړه کوم چې رښتیا دي امیر عبدالرحمن خپل کتاب کې لیکلي دي چې ما جرګه راوغوسته ما افغانانو ته مبارکي ورکړه چې زموږ د بارډر پته ولګېده هغه خپل کتاب کې دا لیکلي دي حقیقت دی دغه خبره خو دې کې یو خبره خلک نه کلیریفای کوي چې په هغه وخت کې دوه بارډرې تشکیل شوی وي یو دغه د ډیورنډ دا کرښه او یو روس سره چې کومه کرښه راښکلې شوې وه د افغانستان دې دوو کې صرف یو فرق ته کم ته چې ځوانان فکر نه کوي دې کرښې ته پښتونخوا سره دې ته د ډیورنډ لاین باونډري ویل کېږي باونډري بارډر نه باونډري او روس سره چې کومه کرښه راښکلې شوه هغې ته بارډر ویل کېږي چې په یو وخت باندې دوه کرښې ته راښکلې په یو وخت باندې یو ته باونډري وې او بل ته بارډر وې په دغه کې په اسنادونو کې په کانټراکټ کې هم په یو وخت دوه کرښې راښکلې یو باونډري ده او بل چې دی هغه بارډر دی نو آیا دې لغتونو کې څه فرق دی انګریز په دې ځای کې څه فرق وکړو که نه د انګریز څه مقصد و یا په دې کانټراکټس کې په دې معاهدو کې څه داسې خبرې دي کوم چې موږ نه پټې شوي دي صحیح ده په دې یو خبره باندې تاسو به ډېر زیات سوچ کوئ او په دې یو خبره کې ډېر رازونه پراته دي صحیح ده چې انګریز ولې یو ته د ډیورنډ لاین باونډري ووې
او کومه ډله چې راغلې و د کرښې راښکلو دپاره هغې ته د باونډري کمیشن وي باونډري کمیشن او چې روس سره چې کرښه راښکله هغه ته بارډر ویلي دي نو په دې ځای کې سخت کنفیوژن پیدا شي چې برټش انډیا برطانوي خلکو هغه کرښه هم راښکله روس سره امیر عبدالرحمن خان دپاره او دا کرښه هم راښکله دې ته باونډري وي هغې ته بارډر وي ولې صحیح ده زه به لږ ساعت درکم که په دې تاسو سوچ کوئ زه به یو 2-3 ملګري هم روخېجومه که هغوی په دې باندې شریکول غواړي خو پلیز ډیبیټ مه کوئ چغې مه وهئ چې زه دا وایم او ته دا وایم ښه په ادب په حجره کې په درنو خلکو په شانتې خبرې وکړو ښه او کم سړی چې بخښنه غواړم په دې خبر رانه خفه نه شي خو کم سړي چې تعلیم نه کړی که نه نو کوشش وکړئ هغه مه راخیچئ په داسې بحث دوران کې نور کلتوري بحث که کوو که فلسفي بحث کوو هغې کې راځئ خو چې علم نه کړی تعلیم هم نه کړی نو په دې موضوع کې بیا مه راخیچئ صحیح ده دا به زما د پښتونخوا او د افغانستان ټول چې زموږ څونه دینداره طبقه ده نو هغې مولانا ته هم خاص جواب ورکوم خو ټوله دینداره طبقه چې ده هم په دین کې به زه هغې سره یو وړه غوندې مناظره کوم په دین کې معمولي غوندې خو تاسو ځوانان دا فکر کوئ چې نه دې کې ګوتې مه وهه نه هغې پوهېږي ته نه پوهېږې نه دې کې ګوتې مه وهه خدای چې ما له دماغ راکړي دي هغې له هم ورکړي دي ما له قرآن راکړی دی هغې له هم ورکړی دی ما له حدیث راکړی دی هغې له هم ورکړی دی ما له منطق راکړی دی هغې له هم ورکړی دی انسانان د خدای په نظر کې برابر دي صحیح ده د علم په رڼا کې ټول انسانان برابر دي نو سبانۍ ویډیو ډېره مهمه ده ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې هغې کې به زه یو سوال کوم سبانۍ ویډیو کې به زه صرف یو سوال کوم لږ معلومات به در کوم خو بیا به یو سوال کوم او دا دې ځای کې ما نه لیکلی والی په دې لایف کې چې د هغې سوال جواب یو پښتون علم یا دینداره سړی نشي راکولی تاسو ځوانانو که پوښتنه ترې وکړئ هغه سوال جواب کله هم نشي درکولی ځکه چې زما په سیمه کې چې په افغانستان کې او پښتونخوا کې چې زما د دونه وینه توی شوه نو موږ او په دې باندې به زه د ډېرو خلکو بد هم راشم خو دا پوښتنه چې ده دا نه زموږ مشرانو کړې ده نه ځوانانو کړې ده نه سیاسي مشرانو کړې ده دا ذموري زه په ځان هلم او سبا به دا یو غټه پوښتنه زه ټیک ټاک کې کوم او ګورو چې کم یو سړی دی چې هغې ما له جواب راکولی شي نو انشاءالله دا ویډیو به سبا راځي صحیح ده اوس یو بله مهمه خبره زه تاسو ته وکړم د یاد ساتئ چې یو سړی په دوکه کې ژوند تېروي که نه او هغه سړي له ته راشي چې هلکه ته دوکه شوې نو هغه الټه ستا دښمن کېږي لکه دا کار مونږ کوو زه چې راشم او زه ټیک ټاک کې خلکو سره بحث مباحثه کوم دلیل او ریفرنس ورکم نو زه به یې لنډ مثال درکم لنډ مثال به درکم چې د پښتونخوا ځوانانو به افغانستان ځوانانو سره په لایوونو کې کېناستل او وی به او زه افغان نیم او زه افغان نیم او زه پښتون یم او داسې واغسې خو چې کله زه ټیک ټاک ته رالم او ما د پښتونخوا ځوانانو ته وویل چې پاکستان کې خو افغانیت دپاره ده تا په ټیک ټاک باندې دا خبره ما وکړه ثبوتونه مې دلایل مې ورکړل نو کم یو ځوان راپاڅېد او د هغې نفي یې وکړه لکه هغې پسې ویډیو جوړه کړه چې نه ته دروغ وایې بیا چا سره جواب نو دغسې د افغانستان ځوانان چې کله پښتونخوا ځوانانو سره کېني چې مونږ داسې د پښتونخوا د ځوانانو بې عزتي کوي نو په هغې ما دلایل وړاندې کړل نو زما مقصد دا و د پښتونخوا ځوان د افغانستان ځوان بې عزتي ونه کړي د افغانستان ځوان د پښتونخوا د ځوان بې عزتي ونه کړي نو د دلایلو د منطق جنګ ما ټیک ټاک ته راوستو
دې نه مخکې جګړې وې، دې نه مخکې کنځاګانې وې، په لایوونو کې هم تاسو کتله، اوس هم دي. نو د ادب او د احترام او که دښمنیم کې نو په غیرت باندې دښمني چې ده دا ټیک ټاک ته مې راوسته. خلک اوس یو بل ته غوږ نیسي، خلک ګوري. نو لاندې ولس ته ته کوم میسج ورکې هغه خلک ګوري. صحیح ده؟ مهم شی دا دی. او بله یو خبره یاد ساتئ، ټیک ټاک کې منمه چې ډېر داسې پښتانه کریټران دي، ډېر داسې خلک دي چې هغې زمونږ بچو ته، زامنو ته، خویندو ته ډمتوب، سپکې خبرې، بې غیرتوب او د پیسو وښلو طریقې ټیک ټاک ته روباسي. منم چې بلا د خدای دی، خو دا هم یاد ساتئ چې د هغې ټولو په مقابله کې یو ځوان کافي وي. یو داسې نه چې موږ ته 1000 کسان پکار دي، یو ځوان د 100 یا د 1000 بې غیرتو برابر وي. یو ځوان د 1000 کار کوي، نو که 1000 بې غیرته دي، یو غیرتي ځوان د هغې برابر دی. نو نر سړي ډېر لږ پکاري، بې غیرته بلا د خدای وي، خو نر ډېر لږ پکاري. صحیح ده؟ او امیده کېږئ مه، تاسو نا امیده کېږئ مه. هر سړی راځي ټیک ټاک کې ګوري چې ویډیوګانې د چا لیک شوې، هر سړی راځي ټیک ټاک کې ګوري چې دا جینکۍ یو بل ته کنځاګانې کوي، هلکان او جینۍ یو بل سره میچ وکړي، سپکې خبرې کوي. نو موږ پښتانه دا سوچ کوو چې یاره موږ غر کو. هر سړی نا امیده دی، هر سړی وي موږ غر کو، موږ پښتانه سپکې خبرې کوو، موږ دا کوو. داسې نه ده جانان. ښه ټیک ټاک زموږ د ټولنې صرف 1% دی، لکه لیټرلی 1% دی ټیک ټاک. خو ته چې کله موبایل کې ناست یې او موبایل ګورې، نو تا ته ټیک ټاک خپله ټوله دنیا ښکاري. ته وایې که دا زموږ ټوله پښتنو ټولنه ده، دا زموږ د ولس صرف 1% دی. زموږ ټولنه تباه نه ده. زموږ ټولنه کې په ژوند کې سپکې خبرې، کنځاګانې، دا شي نه نشته دی. خو چې کوم سپک خلک دي هغه ټیک ټاک ته راغله. صرف په دې پام وساتئ، په دې یاد وساتئ. لکه زه مثال در کوم لنډ غوندې، هر سړی وایي پښتانه تباه دي، موږ کنځاګانې کوو. هر سړی وایي موږ سپکې خبرې کوو، موږ په سوشل میډیا ډمتوب کوو. نو تاسو هر سړی خپل کور والئ. آیا زموږ خویندې ګډېږي؟ موږ چې دلته کوم ځوانان ناست وو، زموږ خویندې نورو هلکانو سره کنځاګانې کوي، سپکتوب کوي. زموږ هلکان د کور، زموږ وروڼه پرتوګونه وباسي په ټیک ټاک لایو. نه که نه؟ نو موږ ټول ولس چې یو دا لاندې کتونکي، زه به شمول یې ستاسو، زموږ کورنو کې خو دا شی نشته، زموږ خو په ګاونډ کې هم دا شی نشته. نو بیا ته څنګه وایې چې پښتنو ټولنه تباه ده؟ پښتنو ټولنه تباه نه ده، پښتنو سوشل میډیا تباه ده. صرف دقه پورې، او هغه 1% دی، یو 1% دی، هغه په سوشل میډیا ده، هغه تباه ده. او هغه تباه ورمنګه وربخلې ده. سمپل. لکه ځان له سټرس مه پیدا کوئ. دا مه وایئ چې د پلانکي سړي ویډیو لیک شو، پښتانه تباه دي، هلکان او جینکۍ یو بل سره کیسینګ کوي. دا مه وایئ چې هلکان جینکۍ کنځلې کوي، پښتانه تباه دي. پښتانه نه دي تباه، حقه سړی تباه دی. موږ نو تباه. زه په څه تباه یم؟ زما کلی ښه دی، زما ګاونډ ښه دی، زه سپکې خبرې نه کوم، کنځاګانې نه کوو، بې غیرتوب نه کوو. زه ولې تباه شوم؟ د بې غیرته سړي دپاره کوم چې په ټیک ټاک دی. نو افغانستان او پښتونخوا موږ تباه نه وو، زموږ صرف ټیک ټاک تباه دی، زموږ سوشل میډیا تباه ده. نو امیده کېږئ مه ښه د دې شیونو.